د نن ورځې ډېر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه ډېر په لنډو کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. بلخ حکومت د کرونا وایرس د خپرېدا د مخنیوي لپاره سږکال د نوروز جشن او د سخي جنډه د پورته کولو مراسم ځنډولي دي، خو تېره شپه د بلخ سیمه ییزو چارواکو د ولسمشر غني په امر د سخي جنډه د خلکو له حضوره پرته پورته کړه. د روضې مسؤلان وایي چې د جنډې د پورته کولو په غونډه کې یوازې د بلخ ولایت چارواکي، د روضې مسؤلینو او د نوروز د چمتووالي د کمیټې غړو ګډون درلود. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د نوروز په مناسبت 10,000 بندیانو ته عفوه کړې ده. ویل کېږي چې په بخښل شوي زندانیانو کې سیاسي بندیان هم شامل دي. د ایران د قضایه قوې غویان غلام حسین اسماعیلي ویلي دوی د کرونا وایرس مخنیوي په موخه ټول بندیان له زندانونو آزاد کړي دي، خو هغه کسان چې نومونه یې د بخښل شویو کسانو په لیست کې دي بیرته به زندانونو ته راونه ګرځول شي. پکتیکا د پکتیکا ولایت د واضح خوا ولسوالۍ اوسیدونکي د دغې ولسوالۍ له امنیه قومندان څخه شکایت کړی دی. دوی ساتنمن برات د ځینو کسانو په وژلو، ځورولو، لوټلو او د نشهیي توکو په کښت او قاچاق په لاس لرلو تورن کړی دی. قومندان برات بیا دا څرګندونې رد کړې دي. اسدالله خالد د هیواد د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي ټولو ځواکونو ته یې امر کړی چې له دفاعي حالت څخه فعال دفاعي حالت ته لاړ شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي هوکړې په لومړنۍ اونۍ کې طالبانو خپل بریدونه کم کړي وو، خو د هغې اونۍ له تېرېدو وروسته یې نه یوازې خپل بریدونه بیا پیل کړي دي بلکې ډېر کړي هم دي او دوی مجبوره دي چې له دفاعي حالت څخه وځي. زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلې او یو ځل بیا پر افغانستان مشرانو د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غږ کړی دی. خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د نوي کال په مناسبت تر ټولو غوره ډالۍ چې افغان مشران هیواد ته ورکولی شي دا ده چې یو ټول شموله حکومت لپاره هوکړې ته ورسیږي او سیاسي کړکېچ پای ته ورسوي او ټول د طالبانو په ګډون په ګډه کار وکړي تر څو افغانان د کرونا وایرس له وبا وژغوري. لغمان کې د دوو کورنیو ترمنځ لفظي شخړه په وسلوالو نښته اوښتې ده او له امله د یوې کورنۍ 3 غړي وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی وایي چې د دغه ولایت د قرغیو ولسوالۍ د عبدالرحیم زیو په غونډۍ کلي کې پرون مازدیګر د امام جان او ګلا جان د کورنیو ترمنځ لومړی لفظي شخړه او وروسته ډزې شوي دي. هغه زیاته کړې چې په دې نښته کې د امام جان د کورنۍ د یوې میرمنې په ګډون 3 غړي وژل شوي دي. دولتزی وایي دغه راز 2 نور په دې پیښه کې ټپیان شوي هم دي. هغه زیاته کړې سیمې ته د قرغیو ولسوالۍ امنیتي مسؤلین رسېدلي او په وینا یې ژر به د دې پیښې عاملین د قانون منګولو ته وسپارل شي. ایران وروسته تر هغې چې امریکا د ایران پر روغتیایي سکتور باندې د ځینو بندیزونو تر نرمښت خبره وکړه، د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علیرضا رئیسي وایي چمتو دی چې د کرونا کنټرول برخه کې له امریکا سره مرسته وکړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي وو دوی د کرونا وایرس له امله ایران ته د ملګرو ملتونو له لارې د مرستو له رسولو سره موافق دي. رئیسي ویلي که امریکا دومره وړتیا لري نو لومړی د خپل هیواد له دغه آفت وژغوري. د یادونې ده چې په ایران کې پر کرونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 18,407 او د وژل شویو هغه بیا 1,284 ته رسېدلی دی. طالبان په داسې حال کې چې په ایران کې د کرونا وایرس تر خپرېدو وروسته افغانستان ته د افغان کډوالو د راتګ لړۍ چټکه شوې ده. طالبان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ایران څخه غوښتي دي چې له افغان کډوالو سره د متفاوت او ناسم چلند نه کوي. اعلامیه کې د ایران له دولت او ملت سره د دې آفت له امله خواخوږي څرګنده شوې او زیاته شوې. په دې اساس پړاو کې د ایراني دولت مجبوریتونه د درک وړ دي، خو زیاتوي چې اسلامي اخوت د اسلام دین یو اصل دی او د ایران دولت باید د دې اصل په پام کې نیولو سره په هغه هیواد کې میشته افغانانو ته ټول هغه روغتیایي امکانات برابر کړي چې ایرانیان ترې برخمن دي. افغان حکومت وایي د بندیانو د خوشي کولو په مسله کې د دوی په موقف کې کوم بدلون نه دی راغلی. د ملي امنیت شورا د سلاکار د دفتر ویان نن په یو خبره کړي ویډیو کې ویلي دي د ولسمشر فرمان ته درناوی لري او په هغه فرمان کې راغلي طالب بندیان هغه مهال خوشي کیږي چې د جګړې کرښې ته د نه ستنېدو په اړه تضمین ورکړل شوی. د فیصل په وینا تر هغه چې طالبانو جګړه نه وي درولې، افغان وژنې نه وي درولې، نو بندیان به هم نه خلاصېږي. د په وینا باید واضح تضمین موجود وي چې له بندونو خوشي کیدونکي طالبان بیرته د جګړو کرښو ته نه ګرځي. تر دې وړاندې زلمی خلیلزاد ویلي وه چې د بندیانو د خوشي کولو وخت را رسېدلی دی او طالبان حکومت باید د بندیانو د خوشي کولو لپاره عملي ګامونه اوچت کړي. اردوغان
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د کرونا وایرس پر وړاندې د غربي هیوادونو منفي او ناسم چلند د دې ناروغۍ د پراخېدو سبب شوی دی او دا چاره به په نړۍ کې د دې ناروغۍ د لا پراخېدو سبب شي. د روسیا الیم خبري شبکې د راپور له مخې اردوغان دا څرګندونې په پلازمینه انقره کې له کرونا ناروغۍ سره د مبارزې په اړه د خپلې کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. نوموړي زیاته کړې که له دغې ناروغۍ سره جدي پیاوړې اغېزمنه او پر وخت مبارزه ونه شي نو نه یوازې د ټولنیزو بلکې د سیاسي او اقتصادي بنسټونو ثبات هم له ګواښ سره مخ کولی شي. امریکا لویدیځو رسنیو ویلي چې امریکا قومندانانو افغانستان ته د تازه دمو ځواکونو لیږل او له دې هیواده د پوځیانو ایستل درولي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان ویلي چې امریکا خپل 1500 پوځیان او ملکیان په وروستیو کې افغانستان ته راغلي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره قرنطین کړي دي. ناټو د ناټو سرمنشي سټولټنبرګ په بروکسل کې ویلي دا سازمان په افغانستان کې پر رواني سیاسي ګډوډۍ اندېښمن دی. نوموړي پر افغان سیاسي ډلو غږ کړی چې روان وضعیت ته یو ټول شموله حل ومومي. سټولټنبرګ همدا راز ویلي افغان سیاستوال باید د دې توان ولري چې له طالبانو سره هوکړې عملي کړي. د ناټو سرمنشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د پوځیانو کمیدل مشروط دي او له طالبانو غوښتي چې خپلې هوکړې ته ژمن پاتې شي. نوموړي ویلي د امریکا او طالبانو د هوکړې یو تر ټولو مهمه برخه د بین الافغاني خبرو پیلېدل دي. سټولټنبرګ ویلي دوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو داسې سیاسي بهیر غواړي چې مشري او واک له افغانانو سره وي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هر وخت له همدارنګه تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.